السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پنځم درس لومړی برخه ده د مؤنث اسم د حالت معلومولو طریقه له مسلم جدول څخه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده چې بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړی چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. یعنی تاسې څه وخت په قرآن پوهیږئ کله چې عربي ژبه زده کړئ. نو قرآن داسې کتاب ده، د ژوند کتاب ده. هر هغه څوک چې په هره برخه کې غواړي تحقیق وکړي، زده کړه وکړي، نو باید قرآن ته مراجعه وکړي. قرآن ته څه وخت مراجعه کیږي چې کله ته په عربي ژبه پوه شې. هره پاڼه یې کتابونه دي. اکثریت تحقیقات چې سوي دي منبع یې له قرآن څخه اخیستل سوي ده. اکثریت تحقیقات چې ساینسپوهانو کړي دي منبع یې قرآن ده. دی عربي ژبه زده کړي او له ترجمې څخه یې کار اخیستی. نو انشاءالله زموږ تاسې همدا به وعده وي چې عربي ژبه زده کوو په څه خاطر چې په قرآن پوه سو. موږ اکثریت اورو چې عربي ژبه سخته ده. ما لکه په ډېرو درسو کې هم چې ووایي زه یو رهنما یم. دا د الله پاک وعده ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دا آیات په قرآن کې الله پاک ویلي ما آسان کړی دی قرآن د ذکر لپاره، د فن لپاره، د تدبر لپاره. آیا داسې څوک شته چې فن ترې نه واخلي؟ نو انشاءالله که ستا نیت دا وي چې زه غواړم په قرآن پوه سم، کله چې لمونځ کوم لمانځه مې پوه سم، نو الله پاک وعده ده چې درته اسانه کوي. انشاءالله وروسته له دې به موږ عربي ژبه په دې خاطر زده کوو چې په قرآن پوه سو، کله چې لمانځه ته درېږو د لمانځه په معنا پوه سو، په احکامو پوه سو، په قواعدو پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د مؤنث اسم د حالت معلومولو طریقې له مسلم جدول څخه. مؤنث اسم چې موږ ښځینه اسم ورته وایو، نو دې ته په عربي کې تای مربوطه نیمه تا ده ګرده تاسې ورته وایي، دې ته تا مربوطه وایي. که چیرې د اسم په اخر کې دا تا ولیدله نو دا شی ده اسم مؤنث اسم ده. راځئ مثالونه یې وګورو. د اسم د حالت معلومولو طریقې د مؤنث اسم د حالت معلومولو طریقې دوه دي. لکه د مذکر اسمونو چې زموږ په تېرو درسو کې معلوم کړ. لومړۍ طریقه یې دا ده چې د پای غږ لري. که چیرې د پای غږ یې ودرلود، تای مربوطه چې موږ ویل مشخصوي. تون، تن، تن. تون شی ده. راباسو دلته ورته ولیکو چې تون شی ده. رفع ده. ولې رفع ده؟ ګورئ 2 دانې تمې لري، 2 دانې پیکه لري. دې ته شی وایي رفع. رفع څه ته وایي؟ کوونکی د کار ته وایي. بل شی ده د پای غږ ولري تن. تن شی ورته وایي مفعول وایي. مفعول څه ته وایي؟ چې د عمل په اړه معلومات درکوي. دې ته وایي نصب. دا تن یوه کسره یا 2 کسرې چې موږ تاسې ورته وایي زیر. دا شی ده؟ دا جر ده. جر د دال او نورو کلمو وروسته راځي. په بعضې حالاتو کې ملکیت کوي. نو انشاءالله په دې اړه به مفصل معلومات پیدا کړو. دوهمه طریقه یې چې د پای تورو ترکیب له مخې. آیا دا اسم د پای توري ترکیب لري؟ دا شی ده تانی. آتون دا دوم چې دی اسم په پای کې ولیدل، دا شی ده دا رفع. تانی څه معنی؟ 2 کسان. که کوونکي د عمل 2 کسانی شی لري تانی د مؤنث، او که جمع وي شی لري آتون. دلته راځو نصب حالت یا جر حالت چې د دوی مثنا. زه به دلته تنها 2 ولیکم او د جمع حالت شی ده. جمع حالت آتن. یو تېروتنه دا ده چې اکثریت محصلین چې کوي دغه د اون ان ان غږ چې واورئ دا مستقیما وایي چې دا مفرد ده. نو هر وخت مخکې له دې چې تاسې د اسم حالت معلوم کړئ، لومړی به له ځانه دا 2 پوښتنې هر وخت کوئ. آیا دا د پای غږ لري؟ که د پای تورو ترکیب لري؟ که موږ غواړو چې دا معلوم کړو چې دا مذکر اسم ده یا مؤنث اسم ده. په مذکر اسمو کې چې ویل مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونه، مسلمین، مسلمین. مسلم جدول مؤنث اسم معلومول. حالت څه ته وایي؟ رفع ده. رفع څه وایي؟ فاعل ده. نصب څه ته وایي؟ مفعول ته وایي. مفعول څه ته وایي؟ چې د عمل په اړه تفصیل درکوي. جر چې د دال کلمې وروسته راځي چې ډېرې وظیفې لري. یوه وظیفه یې دا ده چې ملکیت کوي. مفرد څه معنی؟ هر وخت چې د مفرد کلمه واورېده په معنی یو. مفرد یو، مثنا 2، جمع له 2 نه ډېر 3 4 5 6 7 8. راځئ دا جدول ولولو. مسلمتون، مسلمتن، مسلمتین. مثنا که 2 ښځې څنګه؟ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین. که له 2 نه اضافه یعنی 3 4 جمع. مسلماتون، مسلماتین،
مسلماتن. ها آیا دغه اسم د پای غږ لري په مفرد کې که د پای تورو ترکیب لري؟ زه خو کوم ترکیبي توري نه وینم، تنها شی لري غږ لري. کوم غږونه لري؟ لکه په تیر سلاید کې چې موږ وویل تون، مسلمتون، مسلمتن، مسلمتن چې د رفع حالت مسلمتون ده، د نصب حالت شه ده، تن ده د جر حالت مسلمتن ده. راځو مسند. مسند څه معنا؟ یعنی دوه ښځې که چیرې کوونکی د دې کاري څنګه راځي؟ آیا ترکیبي توري سته دلته؟ هو، ترکیبي توري دلته سته. شه ده مسلمتانی، که نصب حالت یې راځو مسلمتینی، ترکیبي توري سته عینی مسلمتینی. بل د جر حالت یې راځو مسلمتینی، جمع حالت ته راځو رفع ته ګورو مسلماتون. آیا ترکیبي توري سته؟ هو، ترکیبي توري شه دي آتون. نصب حالت یې راځو، نصب حالت کې شوی نو مسلماتن، جر حالت یې راځو عین شه ده مسلماتن. نو هر وخت چې تاسو غواړئ چې د پای غږ یا تورو ترکیب معلوم کړئ، لومړی به دغه اون، ان، ان اکثریت دا واوري وای دا مفرد ده، ولی تاسو باید دا جدول لا یاد کړئ، نو تاسو به ډیر اسانه وي. راځئ چې له مثالونو دا معلوم کړو چې څنګه کولای شو چې یو مؤنث اسم مفرد، مثنى، جمع او حالت د رفع او نصب او جر معلوم. راځو د مؤنث اسم د حالت معلومولو مثالونه. لومړی چې ده، لومړی به له ځانه دا سوال کوو لاندې نومونه د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ اول به دا وایي صالحاتن، معنی یې شه ده نیکي ښځې. نیکي ښځې شه سو جمع سو صالحاتن. اوس آیا دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ د پای تورو ترکیب لري. ولی؟ آتن. راځو دا جدول ده، جدول کې سته آتن، په جدول کې دالته مسلماتن، مسلماتن شه سو دا جمع سو، حالت شه سو، نصب حالت کې مسلماتن او په جر حالت کې مسلماتن. نو دلته به زه نشته کمه حالت شه ده نصب او جر. نور دوم نهله ته وګورو چې د پای غږ لري یا د پای تورو ترکیب لري؟ غږ لري. ولی؟ مسلمتون، مسلمتن، مسلمتن شه ده نهله ته په خواکي. یعنی دا په څه معنا؟ دا په صورت نساء د آیت شریف ده وایي کله چې تاسې د ښځو مهر ورکوئ نو مهر په خوښي سره باید ورکړئ. که شی سو دلته به نشته کومه چې مفرد ده او حالت شی ده پورې یو فتحه لري. دلته راځو مسلمتون شی ده حالت نصب. سماواتن، لومړی سوال به م له ځانه څه وي چې آیا دا د پای غږ لري که یا د پای تورو ترکیب لري؟ د پای تورو ترکیب لري. آتن. جدول ته راځو ګورو چې جمع حالت کې مسلماتون، مسلماتن، مسلماتن پیدا م کړو چې نصب او جر یو شی ده. نو دا شی ده اسم جمع ده او حالت نصب او جر ده. قائمتن ولاړه، معنی څه معنا؟ ولاړه. آیا د لاندې نومونه د پای غږ لري که ترکیبي کلمې لري؟ د پای غږ لري. شی ده قائمتن. شی ده وګورو مسلمتون، مسلمتن، مسلمتن. دا حالت دا شی ده مفرد ده یو ده. حالت شی ده فتحتین ده. فتحت شی لري فتحتین. حالت شی ده نصب. نصب شی ده و مفعول ته وایي چې د عمل په اړه معلومات ده. السفینتن کښتۍ ته وایي که دا د پای غږ لري یا د پای تورو ترکیب؟ د پای غږ لري. ولی؟ چې شی ده فتحتین ده. نو راځو د جدول ته، د مسلم جدول ده مسلمتون، مسلمتن، مسلمتن چیرې ده؟ مسلمتن کښتۍ. دلته راځو سفینتن، دا شی ده مفرد ده. حالت چی ده؟ حالت نصب. شپږم مثال ته راځو مؤمناتن. آیا ترکیبي کلمې لري یا د پای غږ لري؟ نه ترکیبي کلمې لري. ترکیبي کلمې شی دي آتون، مؤمنې ښځې. دا شی ده جمع ده. ولی جمع ده؟ جمع ته راځو مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. دا به کوم حالت کې ده؟ په حالت رفع کې ده. مسلماتن، مؤمناتن. نو دلته نشته کوم حالت چې ده؟ حالت رفع. نور مثالو ته ځو. صالحاتن نیکه ښځه. دا د پای تورو ترکیب لري یا غږ لري؟ غږ لري. شی ده په اخر کې تون. تون چیرې ده؟ مسلمتن. که مسلمتن هم پیدا کو اول به نشته کو چې مفرد څه معنا؟ یو ده او حالت چې ده؟ حالت رفع ده. الکتابه معنی شه ده کتاب. اوس راځو دلته خو دا ته مربوطه هیڅ نسته. نو آیا دا مؤنث اسم ده که مذکر اسم ده؟ دا به چی نشته که مذکر ده. اسم شه ده مذکر اسم ده، ته مربوطه نسته، یو ده. دا هم څنګه وپېژندل؟ او حالت چی ده؟
نصب. په تیرو درسو کې چې موږ وویل د مذکر اسمو جدول مسلمون، مسلمن، مسلمین. ناصحتان دوه مشاورې ښځې. آخري ترکیبي توري چې دي تاني مثنا ده. مثنا څه معنا؟ دوه دي. او حالت یې چې ده دلته راځو مسلمتون، مسلمتانې. حالت یې چې ده حالت رفع. راځئ نور مثالو ته ځو. کافرتین. کافرتین آیا لومړی سوال به له ځانه دا وي چې دا د پای غږ لري یا د پای تورو ترکیب لري؟ د پای تورو ترکیب لري. څنګه پوه سو؟ ګوره تینی اضافه سوي دا به نشته کو. مسلمتین، مسلمتین په کومه برخه کې راځي؟ مثنا. مثنا په څه معنا چې دوه دي. ځان پیدا کو تعداد دی. حالت یې څه ده؟ ګوره مسلمتین، مسلمتین. نصب او جر یو شی ده. دلته به نشته کومه چې نصب او جر. کاتباتن لیکوالې ښځې. له معنا څخه هم پوهېږو چې جمع ده. نو چې جمع ده دلته به نشته کو جمع ده. ولې جمع ده؟ ګوره مسلماتون، مسلماتن، مسلماتن. که حالت یې څه ده؟ ګوره په نصب حالت کې مسلماتن، په جر حالت کې مسلماتن. دلته لیکمه نصب او جر. نصب او جر. راځو محسنی، نیک سړي ته وایي. نیک سړی. اوس دا زه څنګه معلوم کوم چې دا خو مذکر ده؟ دلته نشته کوم مذکر ده. مذکر نوم ده، اسم ده، مفرد ده، یو ده. له معنا څخه هم پوهېږم. او تعداد یې څو دي؟ تعداد یو ده. او حالت یې څه ده؟ جر ده. ولې جر ده چې دلته ویني کسره لري. یا د ونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. او هر ورځ به انشاءالله 10 دقیقې درس وایو. منبع به قرآني. هر ورځ دا ګرامر تاسې ولوستل نو له تاسې دا هیله ده چې دا ګرامر په قرآن کې تطبیق کړئ. کله چې تلاوت کوئ یوه پاڼه یا نیمه پاڼه نو وګورئ چې دا کوم اسمونه دي. اسم مذکر ده، مؤنث ده. دا جدول هم باید په یاد وي. نو تاسې په اساني کولی شئ چې دا یو نفر ته ویل سوی، دوه نفرو ته ویل سوی، جمعو ته ویل سوی. دا مؤنث ده، مذکر ده. نو د نننۍ درس لنډیز د مؤنث اسم د حالت معلومولو طریقې مو زده کړئ چې د پای غږ لري تون، تن، تن. او د پای تورو ترکیب لري تانی، آتون چې دا رفع حالت لري، تینی چې دا نصب او جر ده. مثنا لپاره مثنا څه معنا چې دوی. آتن، آتن دا د جمع حالت لري، نصب او جر ده. نننۍ درس مو همدلته پای ته ورسید. په دعاو کې مې مه هېروئ. نو تاسو ته ښې چارې غواړم. خدای پامان.